طالبانو د مولانا فضل الرحمان د ګوند غړی د دفاع وزارت معين ټاکلي دی. د طالبانو وياند ذبيح مجاهد په یو خبرپاڼه کې د طالبانو ترمنځ یو شمېر چوکيو ترمنځ د بدلونونو خبر ورکړی دی. د یادې خبرپاڼې له مخې د اروزګان لپاره د طالبانو پخوانی امنيه قومندانو د کندهار د سپين بولدک ولسوال مولانا عبدالله بشير د هیبت الله اخندزاده لخوا د دفاع وزارت د ټکنالوژي او لوجستیک د معين په توګه ټاکل شوی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې مولا عبدالله بشير چې په حاجي بشير مشهور دی د کوټې د شیرخان سټاپ اوسیدونکی دی او د مولانا فضل الرحمان د ګوند یعنی د جمعیت علماء اسلام پاکستان فعال غړی دی چې دا مهال یې د کورنۍ ټول غړي په طالبانو کې دندې لري. د نوموړي یو ورور ضیاء الحق چې پخوا یې د جنوبي پښتونخوا په سیمه کې د ټوکرانو دوکان درلود، اوس ایران کې د افغانستان په سفارت کې دنده لري. د مولا عبدالله بشير درې نور ورونه اعلی نور، خدای نور او بابو په کندهار کې د پولیو په مؤسسه کې کار کوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د مولا عبدالله بشير یو کور اوس هم په کوټه کې دی. د نوموړي زوی چې ګلبدین نومیږي په کوټه او کچلاک کې په بچه‌بازۍ او د هلکانو پر رقصولو مشهور دی.